سلام یو ځل بیا ټول هغه دوستانو ته چې آیفون استعمالوي او سم نه پرې پوهیږي یا هم بعضې خاصو طریقو باندې نه پوهیږي. نو دغه ویډیو کې زه یو داسې طریقه ښودم چې مطمئن یم ستاسو به خوښه شي. او زما ویډیو در سره شیر او لایک کړئ او داسې نورو ویډیو لپاره زما چینل هم سبسکرایب کړئ. نن تاسو ته زه ښودم چې څنګه په اسانه او په یو لاس باندې سکرین شاټ واخلئ. ګرانو دوستانو، اکثریت وخت چې موږ او تاسو سکرین شاټ اخلو په دواړو لاسونو استفاده کوو. بعضې وخت د ډرایوري په حالت کې اوسو او یا هم یو لاس مو بند وي، نو نشو کولی چې سکرین شاټ واخلو. نن تاسو ته ښودم چې په یو لاس باندې ډیر په اسانه سکرین شاټ واخلو. نو زموږ سره اوسئ او ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو دوستانو، راځئ اوس جوړوو چې څنګه په یو لاس باندې سکرین شاټ واخلو. راځو سیټینګ ته، سیټینګ کې راځو اکسیسیبیلیټي ته، اکسیسیبیلیټي کې راځو ټچ ته. لاندې راځم، ګورم دلته لیکلي بک ټپ، نو بک ټپ انتخابوم، ورځم او بیا په اول کې دلته راغلی ډبل ټپ، نو په دې باندې کلیک کوم. لاندې راځم، دلته ګورم دلته ډېر مختلف شیان دي، خو دلته زه انتخابوم سکرین شاټ. ما مخکې هم انتخاب کړی او اوس یې بیا انتخابوم. انتخاب مو که دوستانو نو اوس ضرورت نشته تاسو په دوه لاسونو سکرین شاټ واخلئ. تاسو فقط په یو کوم لاس کې مو چې موبایل نیولی وي په همغه لاس باندې د موبایل شاته دوه وارې زر ووهئ، نو تاسو سکرین شاټ به واخیستی شي. لکه څنګه چې ما اوس واخیسته، هیڅ یو لاس نه استفاده کوم، د موبایل شاته تخته مې دوه ځلې زر ووهله، نو سکرین شاټ یې واخیسته. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ اتومات سکرین شاټ اخیستی کېږي. که تاسو د ډرایوري په حالت کې اوسئ یا هم لاس مو بندي، نو په دغه طریقه کولی شئ تاسو سکرین شاټ واخلئ. د نورو داسې ویډیو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ.